دې خوا راځه راځه یوازې دې داسې نه کړه چې دې ځان راځه خاطر راځه دې ځان ونیسه ځان ګناهګار سمه یې ونیسه راځه هله هله راځه ترور راځه خوشي دې خوا دې خوا دې خوا ته ما ته وګوره دې سړي نه میاشت کې څومره پیسې اخلې زه یې 2 برابره درکوم هو کوټه به دې هم لږه لویه جوړه کړم دا ته څه وایې ها دا وایم چې ستا په څېر وفاداره سپیان لږ پیدا کېږي خپل مالک ته ډېر صادق یې هېڅوک هم ماته سپی نشي ویلی مشر دې چېرته لاړه ووایه که نه نو مړ کېږي نه پوهېږم ووایه چېرته لاړه قسم کوم نه پوهېږم لرې شئ لرې شئ هغه خوشې که په ښځې څنګه لاس پورته کوي سمه ده سمه ده لرې شئ لرې شئ داسې مه کوئ لرې شئ لرې شئ خواره شئ خواره شئ لرې شئ هله کوم مې ویل صبر وکړئ ساتنه کړې وه زر کوئ لرې شئ ارامه اوسئ زر کوئ هله لاړ شئ هله زر کوئ نه دواړه زامن مې له لاسه ورکړل نجیب آخره دواړه یې له مانه ځان واخیستل مسئله کوه اوس به امبولانس راشي روغتون ته به دې ولیږو که ژوندی یم پاتې شم ګټه نه کوي هېڅ ګټه نه کوي نه غواړم د نورو ماینده زامن داسې مړه شي زما غوښتنه همدا ده خیري د ثابت حالت څنګه دی ته چیرته یې څارګر صاحب دلته لږه ګډوډي رامنځته څه شوه وایې د ثابت رور حالت ډېر خراب دی څارګر صاحب ډاکټر وایي یو څو ساعته نور به ژوندی وي تر اوسه د هغه بې شرف نه دی پیدا کړی پیدا مې که خورا نه وتښتېد هلته درځم یوه چاره به وکړو ثابت نه مړ کېږي خیري زما خبره دې واورېده ثابت نه مړ کېږي سمه ده وروره نه مړ کېږي سمه ده یو همدا کم و هاخوا ته وګورئ زه د هغه روغتون مخې ته ولاړه یم په کوم کې چې د سرمت کوجي عملیات روان دی ټول خلک د ډاکټرانو خبرو ته په تمه دي راځئ راځئ چمتو اوسئ چمتو اوسئ ښاغلی حضرالله تاسې څه ویل غواړئ وګورئ ملګرو تاسو خو وینئ زه هم دا اوس راورسېدم د ناروغ حالت ته په کتو به بیا تاسو ته ځواب درکړم اجازه راکړئ ښاغلی په خیر راغلی ښاغلی سرمت اوس هم په عملیات کې دی هو ښاغلی اوس هم په عملیات کې حالت یې څنګه دی یو مرمۍ په معده کې لګېدلی او بلې هم پوښتۍ ماتې کړي مونږ خپل ټول معاینات وکړل ډېر زیان ورته نه دی رسېدلی
فکر کوم ژوند ته کوم جدي ګواښ نشته. سمه ده کله چې عملیات نن راووځي بیا به وګورو. څنګه دی بدلون خو به پکې نه وي راغلی؟ نه څارګر صاحب، ثابت ورور به له لاسه ورکړو. راځه چې یو کار وکړو، یو بل روغتون ته یې بوځو څارګر صاحب. که یې بوځو څه به وشي خیري؟ موږ حاض رول ته اړتیا لرو. ته ورته وګوره وروره، حالت یې ډېر خراب دی. ته نشي کولی چې ما یوازې پرېږدې او ولاړ شي. لږ څه نور هم وزغمه ثابته وروره. نه مړ کېږي ثابته، زه اجازه نه ورکوم. زه د مرګ نه ژغورم ثابته. هیله کوم ته هم پاڅې. ثابته، ډېرو نورو کسانو ته باید سبق ورکړو. داسې د لارې په نیمایي کې ما یوازې نشي پرېښودلی. تر پایه پورې باید یو ځای واوسو. دا خبره مو ډېر احساساتي وي څارګر صاحب. خیري هلکه ډېرې خبرې مه کوه. ته دروغ وایې جلۍ. ولې به دروغ وایم؟ په ملي بس کې روانو له هرې خوا نه یې ما سره کړي وو. موږ یې یو ځای ته ویوړو. ومې کتل چې هلته لومړی وزیر و. وایې لومړی وزیر هغه څه ډول و؟ څنګه یې چې ټلویزیون کې ښکاره کوي هېڅ هغسې نه دی. قداوندان یې بیخي بل ډول ول. یعنې اوس دلته اوسېږي که نه؟ والله سودا دا کار ډېر ښه وشو. ښوونځي پسې تا پسې خفه شوې وم. والا ډېره وډاره شوم چې یو بل نه جلا کېږو. انشاءالله نه جلا کېږو. مېرمن آسو تر اوسه دلته ده. دلته ده امیر صاحب. پوښتنه کوي چې زه څه وخت تللی شم. غواړي تاسې وګوري. پیکاسې نه دی راوستی؟ لاره کې دې اوس به راورسېږي. تاسې په تمه شئ. سمه ده. نور تر څه وخته موږ دلته ساتئ؟ زه غواړم لاړه شم. زه او لور مې دلته په تنګ شوي یو. ډېر لږ وخت پاتې لاره کې دی. تورن کس مو چې مشخص کړ بیا به زموږ ملګري تاسې کور ته ورسوي. مهرباني وکړئ راځئ. امر صاحب له پیښو خبر شو. خدای دې صبر درکړي. کومه پیښه ممدوحه؟ له پیښې پسې پیښه. صبر راکړي خدایه. څه مو وکړل؟ د وکیل دفتر نه مو څه پیدا کړل؟ امیر صاحب ډېر شیان پیدا شول. که د هغه د دفتر اسنادو ته وګورو، دا وکیل د مخکې له وخته زوال له ځانګړو غوړو نه ښکاري. امیر صاحب د شامار عملیاتو په نوم د پټو عملیاتو یو پلان لاسته راوړو. دې پلان کې له مخکې زموږ د هېواد د غیر مسلح وګړو او بهرني وګړو د ترور او وژلو عملیات په واضح ډول لیکل شوي دي. په یوې سي ډي کې مو داسې فولډر پیدا کړ چې یوازې تخنیکي کسان یې خلاصولی شي. یعنې یو ډېر سخت پروګرام لري امر صاحب. مارمارا، کرادینیس او همدارنګه د هغه سیمه کې د شمار عملیات لپاره هغه 40 کسیزه ډله چمتو کړې ده امر صاحب. د ځمکې لاندې وسلې ښخې کړي. ځای معلوم نه دی. د پټ پلان په سر کې 3 کسه ځای لري. کوم فولډرونه چې مونږ خلاص کړل ښکاري چې د دې ډلې یو کس یې حضرول وي. او هو د حضرول په اړه ځینې معلوماتي دوسیې هم پیدا شوي دي. مخکې له وخته زوال د دې لپاره چې حضرول په خپل کنټرول کې ونیسي د هغه په روغتون کې په پټه د پښتورګو عملیاتونه شوي او په نړیواله توګه د پښتورګو سوداګرۍ په اړه یې د هر یو معلومات یو چمتو کړي. امیر صاحب وګوره یوازې دا د پښتورګو دوسیې هم کولی شي ټول عمر هغه زنداني کې هو. هغه داسې یو سړی دی چې د پښتورګو په هر عملیات کې به یې ځان ته د ژغورلو لپاره یو ټک ګنډلی و. د همدې لپاره دا خوبونه مه وینه. دا خلک یوه شېبه نشو ساتل. ټول عمر به یې څنګه زنداني کړو. ښه نو څه وکړو امر صاحب؟
اړین کار کوو دا سندونه زکي یحیی ته ورکړي که امر یې وکړ وبه یې نیسو سمه ده امر صاحب په سترګو په سترګو مهرباني وکړئ موږ تاسې ته په تمه وو فکر کوم نجیب امیر ما پسې خپه شوه چې هره میاشت مې ونه ویني آرام نشي کولی راځئ او دا زه څوک وینم څنګه یې نجیب امیره غوښتل مې چې غېږه درکم خو د دریشي وتو به مې خراب شي اړتیا نشته دومره درپسې نه یم خفه شوی دا ځل څه لامل شول چې یو بل سره وینو ته نه پوهېږې دې ملګرو خو راته ونه ویل یو وکیل او یو پولیس وژل شوی وکیل صاحب سرکان کېدای شي وی پیژني زه ډېر زیات وکیلان پیژنم سرکان په یاد مې نه شو د هغه مېرمنې دا کړي چې له وژل کېدو مخکې ته ورغلی وي که ته یې وښودلې د خپل ژوند پاتې برخه به دې په یو تیاره کوټه کې او له باندنۍ فضا نه به محروم پاتې شي په دې پوه شه پیکاس جان زما لپاره به یوه نوې تجربه شي کوټې ته یې بوځئ مهرباني وکړئ دلته کښېنه مخ دې اخواته واړوه لږ مخکې راووت په خواشینۍ سره باید ووایم روغتیایي حالت یې ښه نه ده بیا ځلې عملیات کیږي اوس داسې یو څه ته اړتیا نه وینو د هغه خپلوانو او دوستانو په دعا سره زه هم غواړم چې هغه زر تر زره له خیره ښه شي د دې لپاره چې دا تراشدي پېښې لا لویو پېښو ته لاره هواره نه کړي خپل خلک ارامتیا ته رابله پوهېږم د هغه مینهوالو لپاره صبر کول سخته ده خو نه پوهېږم څه ووایم که بیا ورباندې حمله راشي نه یې شي زغملی هر څه ته چمتو شئ وخت مو نورم کمیږي څارګر صاحب څه شوي خیري ولې وارخطا یې هغه بې شرف مې پیدا کړ څوک هغه بې شرف عذرالله یادوم تلویزیون کې دی له خپل روغتون نه خبرې کوي هغه خپل روغتون لري که نه هلته تللی دی هله خیري راځه چې ورپسې ورشو زر کوه ثابت رور به څنګه شي دا هم ځان سره وړو وخت مو کم دی له لاسه یې نشو ورکولی هله زر کوه دا څه بلا سړی دی نه پوهېږم څه ورته ووایم کله چې د یو سړي عزت ختم شي شرم ونه لري بیا هر کار کولی شي له څېرې نه رزیل ښکاري اغلیا څو څه شوه مېرمن سویلې راولي امر صاحب رښتیا د سویل مېرمنې په اړه څه نظر لرئ که رښتیا ووایم زما خو هېڅ خوښه نه شوه پوهېږم ممدوحه زما په انده ښځه پروژوي ښځه ده ویلېږه چې له غمه خلاص شو نه مار مې لکۍ نه رانیولی همداسې نه خوشې کوو د دې پر ځای چې بل ولایت ته لاړه شي او ګډوډي جوړه کړي ښه به وي چې زما د څارنې لاندې وي ما ته وګوره کوم څه چې ته دننه وایې که نه هغه به ستا او لور لپاره به دې ښه وي زما په خبره پوهه شوې که نه تاسې ماته ګواښ کوئ که غلطه پوهه شوې اوس یې بخښنه غواړم زه د یوې مور په توګه درنه هیله کوم موخه مې بل څه نه ده مېرمنې اندېښنه مه کوئ زه ډېره ښه پوهه شوم اوف مهرباني وکړئ اغلیا صاحب
میرمناسو دې سړي ته ښه په ځیر وګوره وایه آیا دا هماغه سړی ده چې تاسې د خپل خاوند په دفتر کې لیدلی و همدا سړی و حالا ثابته وزغمه لږ څه نور هم وروره. وزغمه وبژغورل شي حالا نو بیړه وکئ بیړه وکئ موږ یوازې پرې نږدې پوه شوې مړ نه شي څارګر صاحب روغتون ته څنګه دننه شو هغه ښایست سړی به څنګه پیدا نه کړو پوهېږم خیري هغه نه ځای خو به پوهېږم کله من کړی وي وروره خیري نه پوهېږم یوه لاره به پیدا کړو پیدا به یې کړو هر څنګه چې کېږي هغه سړی پیدا کوو حالا نو زر کوئ بیړه وکئ بیړه وکئ تر سهاره پورې ما دلته ساتې که ساتې مې ماته د خوړو لپاره یو څه راوغواړئ ډېر وږی شوی زړه مې کېږي دننه ورشم او ښه یې وډبوم امر صاحب ممدوحه میرمناسو هیله کوم ووایي کوم سړی چې تاسې لیدلی و همدا و میرمناسو ځواب راته راکړئ نه دا سړی نه و ډاډه یې په ځیر ورته وګوره انځور کې مو چې ولید و مو ویل همدا سړی و فکر کوم تېروتې وم اغلې سویل ممدوحه موږ یوازې پرېږدئ هلا بیړه وکړئ زر کوئ وروره دلته خو ډېر بیروبار دی څه خبره ده خیري خبرې دې بندې که زر کوه راځه دوی دلته څه کوي څنګه وژغورل شو اوس خو به تباه شم څه شوي دا ناروغ څه ستونزه موږ هم نه لري پوهېږو په اصل کې موږ ښاغلی حضرالله لټوو دلته دی ښاغلی هم دلته دی خو تاسې یې څنګه پېژنئ موږ یې خپلوان یو زه یې وراره یم له کلي نه یې راغوښتي یو هو رښتیا وایي رښتیا وایي لږ مخکې دلته وو که غواړې هم دلته په تماشې زه به ورته خبر سمه ده خیري ته دا بوزه زر کوه میرمناسو تاسې ما سره په ښکاره ډول خبرې کولی شئ څوک د دې لامل شو چې تاسې له خپل اظهاراتو نه بدل کړي چا درته ګواښ کړی که څنګه وګورئ اندېښنه مه کوئ نه تاسې ته او نه هم ستاسې لور ته هېڅوک هم زیان نشي رسولی غوږ ونیسئ دې سړي تر نن ورځې پورې ډېر جرمونه سرته رسولي خو تر اوسه نه دی نیول شوی دا د جرمونو ماشین دی هېڅکله هم د یې نیولو ته دومره نه و نږدې شوی تاسې ته مې رښتیا وویل اجازه راکړئ چې لاړه شم زه ډاډه یم چې کوم چا تاسې ګواښلي یئ رښتیا راته ووایي ما ته رښتیا ووایه یوازې ستا خاوند نه نن یې یو ځوان پولیس هم وواژه په دې پوهېږې هیله کوم په ما فشار مه راوړئ دا سړی مې له دې نه مخکې نه دی لیدلی نه د سرکن په دفتر کې او نه هم کوم بل ځای کې سمه ده تاسې خپله ښه پوهېږئ زه به ملګرو ته ووایم چې تاسې کور ته ورسوي څه وشول امر صاحب وایي نه یې پېژني یا به هم همداسې پې ویل شوي وي یعنې پیکاس خوشي کیږي
هلکانو ته ووایه چې یو کس یې مېرمن آسو کور ته ورسوي. سمه ده امر صاحب. ښاغلی کیف دلته دی. بریالی شوی چې له کوره راوتښتي. اوس به د هغوی مړي زما د کور مخې ته پراته وي. کیف دلته دی. زه همدا اوس له دې ځای نه ځم. که نه نو ما به مو وژني. څه وایي هغه څنګه تښتېدلی؟ اوس د ډار وخت نه دی. لومړی هغه د سرمت موضوع حل کړه، وروسته چې بیا هر دوزخ ته تښتې وتښته. اوس نو دا موضوع ته خپله حل کړه. خو ښاغلیه خو مو نه منم، دا کار باید خلاص کړي، که نه نو په خپل لاسونو د عاقب ته ورکوم. ښاغلیه پرېږده چې زه ورسره وغږېږم. واخله خبرې وکړه ډارن سړی. ارامه اوسئ ارامه اوسئ. زموږ ټول پلانونه به خراب کړي. بلې استاده څه شوي دي؟ پوښتنه مه کوه کایه. کیف دلته دی. اندېښنه مه کوه څه نه کېږي. ته هغه سړی چې راتلونکي کې به ولسمشر شي، سبا بله ورځ به د هېواد د ټولې اردو قمندان شي. د یو عادي لوپار نه ډارېږې ګرانه. تا ترې نه ډارېږې؟ دا چې تېر ځل دی څنګه ژړل؟ ما په خپلو غوږونو واورېده. اوس هغه خبرې پرېږده. لاړ شه هغه کار حل کړه. د یوې کوچنۍ موضوع له امله خو نه غواړې چې د ولسمشرۍ څوکۍ له لاسه ورکړې؟ اوف زه اوس څه وکړم؟ بلې استاده زما غږ اورې؟ سمه ده حل کوم یې. یوه چاره به ورته پیدا کړم. یوازې دا خبره نه ده، ټولې دعوا ته به زیان ورسېږي. سږکال زموږ لپاره مهم کال دی. ان زموږ له خپل ژوند نه هم. هله خبره مې اوږدوه دا کار خلاص کړه. سمه ده هر څنګه چې کېږي دا کار خلاصوم. بریالی اوسې. اوس یې بندوم. دا کار باید خلاص کړم. مخکې له دې چې کیف ما وویني باید له دې ځای نه ووځم. فکر کوم بیا مجبور شوې مانه بخښنه وغواړې نجیبه مې را. کتابچه کې لیکم ټولې بخښنې به یو ځای درنه وغواړم. څه وخت به یې وغواړې؟ کتابچه کې دې ځای نه دی پاتې؟ ارامه اوسه د فصل په پای کې. د فوټبال په فصل کې هر څنګه چې فکر کوي هماغسې. بخښنه غواړو یوه تېروتنه شوې وه ښاغلیه. ستونزه نشته. هسې هم که تېروتنه نه وای بیا انسانان په رښتیا هم نه پوهېدل. تر څو چې بیا یو بل وینو په لوی الا دې سپارم. زه ډېر وږی شوی یم. یو نوی کبابي مې پیدا کړی. ما سره ملتیا نه کوي نجیبه مې را. څوک چې وږی وي هغه په یوه مړۍ هم مړیږي، خو که د لوږې ډار ولري بیا نو نه مړیږي. هغه کبابونه ته نشي مړولی. ستا لوږه د معدې له امله نه ده پیکاسه. یو فیلسوف پولیس دا خبرې در سره ښې ښکاري. ښه شپه ولرئ. ستونی کې دې بند شه. بیا هم ډېر په اسانه خوشي شو امر صاحب. هر څنګه چې وي یوه ورځ به زموږ لاسته راشي، که نن وي یا هم سبا. امیر صاحب پیکاس لاړ خو حضرول هیڅ چانس نه لري. د هغه د نیولو امر هم راغی. که هغه هم ونیسو او بیرته یې خوشي کړو له ډېرې غوسې به ځان له پله وغورځوم. هېڅوک دې زما مخه نه نیسي. اندېښنه مه کوئ امر صاحب. دا ځل به ټول یو بل ته لاس ورکړو او ځانونه به وغورځوو. دا حضرول چیرته دی؟ ځای یې په ډاګه شوی. خپل روغتون کې دی امیر صاحب. راځئ چې حرکت وکړو. خیري هر ځای کې مې ولټوه خو نشته. ما هم ولټوه. ملت پالا ګوند دلته دی. د هغه پورته څوک نه پرېږدي. کېدای شي همالته وي. خیري تا ته یو څه ووایم؟ هرومرو همالته ښه نو څنګه هلته لاړ شو؟ ډېر امنیتي کسان ولاړ دي. له ما سره راشه. څارګار صاحب ته چې راته داسې ووایې زه ولې ډارېږم ها؟ خیري راځه.
دوا مرکه خیری ډالر څه شو؟ صبر وکړه وروره، اوس به راشي. ښوونکی چیرته ځې؟ یو ځل ښاغلی سرمات ګوره. زه هم دا اوس له هغه ځایه راغلم. حالت یې په ښه کېدو دی. ژوند ته یې هم کوم ګواښ نشته. داسې ده. سمه ده، یو ځل به یې زه هم وګورم. د رسنیو کسان له ما نه پوښتنه کوي. تاسې خپله پوهېږئ. ستاسو په اجازه زه ځم. ښه شپه ولرې. مهرباني وکړئ، څوک مو پکارو؟ زویه، زه دې ونه پېژندلم. زه د دې روغتون مالک او د ښاغلي سرمت نږدې ملګری. له مخې مې لرې شه. بخښنه غواړم، لومړی مې ونه پېژندلی. ما وبښئ، مهرباني وکړئ. دا څه حال دی؟ تر اوسه نه یې را رسېدلي. زړه مې په تنګ شو. اندېښنه مه کوئ، وبژغورل شي، اندېښنه مه کوئ. ګوره په خوله به دې ووهم. څارګر صاحب، زه ډېر ډارېږم. د ثابت رور حالت نور هم خرابېږي. ژغورې ته اندېښنه مه کوه خیري، لږ وخت پاتې دی. ته د ماسکو اغوندې څارګر صاحب را ورسېدلو. هله نو څارګر صاحب څه کوه؟ ته چیرته ځې وروره؟ توموګرافي لپاره راغلی وروره. توموګرافي دې پورټ کې نشته وروره. دا ناروغ په مغزو کې ستونزه پیدا شوې، بیړنی حالت دی. دا سړی مړ کېږي. فکر کوم پوه نه شوې. ومې ویل دې پورټ کې نشته. هله نور لاړ شه. نور نو زه معلومات نه یم. راشه دلته راشه. ووایه حضرول چیرته دی؟ هو همدا اوس د ښاغلي سرمت څنګ ته لاړه. سمه ده. خیري، یو ساتل دوی سره خبرې کوي که څنګه؟ ها، زر دوی ورک کا. ښه، سمه ده. د دې لپاره چې زه ولسمشرۍ ماڼۍ ته ورسېږم، ته باید هدیرې ته لاړ شي. بخښنه غواړم. پام کوه ونه خوځېږي. خدایه، عاکف ممدوحه، ته پوښتنه وکړه چې حضرول چیرته دی. سمه ده امر صاحب. عثمانه، توپراکه، ګوکانه، تاسې نورو بلاکونو ته لاړ شئ. نیازي، ولکانه، تاسې له ما سره سمه راشئ. ده امیر صاحب. که لږ وخت وځېږئ دا سړی به ووژنم. سمه ده. اوس چې له ما سره لوبه کوې، وبه ګورو چې مونږ کې څوک چالاک دی. ته له ما نه څه غواړې؟ ها، پوهېږې چې زه درنه څه غواړم. ثابت باید وژغورې. لږ وخت لرو ښاغلیه، هله زر کوه. راځه نو. سمه ده، سمه ده. هر څه چې وغواړې ترسره کوم. خدایا، دا کار هم خلاص شو. ثابت رو وژغورل شو که نه؟ دا د جدي مراقبت برخه چیرته ده؟ پورته ده امر صاحب، پورته ده. راځه زر کوه. ثابت وژغوره ډاکټر صاحب. مامدو، امر صاحب، دوی دلته څه کوي؟ ها،
دوی خو پاس را روان دي الله واز به موږ تباه شو ورورا ختم شو نجیب امر دلته را روان دی راځه چې له دې ځای لاړ شو یو همدا کار کوم اوس څه وکړو لفت خلاص کا زر کوه هله نجیب امر ولې دلته راغلی زه څه پوهېږم خیري هله بیړه وکړه زر یو ډاکټر راوغواړه د سړي حالت ښه نه دی سمه ده همدا اوس یې راغواړم څه شوي ناروغ څه ستونزه لري دا ناروغ چاره وړه نه پوهېږم ورشئ پوښتنه وکړئ چاره وړه خپلوان یې راوغواړه سمه ده زر یې بیړنۍ خونې ته بوځئ دلته راشه غواړې چېرته لاړ شې ها باید ثابت وژغورې کمعقله زارې کومه خوشې که ښاغلی کوم غلی شه هغوی اوس را رسېږي خیري ته هم غلی شه خوشې که عاقفه ته دلته څه کوې ها ای خدایا لاړو تباه شو لاره راکړه لاره راکئ هغه سړی خوشې که کیفه بخښنه غواړم ملګریه نه شم خوشې کولی د سره کار لرم وایم خوشې که ستا دا کار جرم ګڼل کېږي مخکې له دی چې تا ته جنجال جوړ شي دا خوشې که اوس دا زموږ د نظارت لاندې دی زه هیڅ چاته هم زیان نه رسوم امر صاحب زه د سړي ته اړتیا لرم په خبره پوه شوې وروسته بیا هر څه چې غواړې موږ سره یې کولی شي خو اوس دا بې شرف تاسو ته نشم درکولی نه شم درکولی ما سره مرسته وکړه خبرې مه کوه عاقفه ومې ویل خوشې که په دې ناروغ څه شوي دي کوم ډاکټر نه دی معاینه کړی موږ پسې نه پوهېږو ډاکټر صاحب الله تاسې ډاډه یې نرسې پخپله دلته راغلی همدا اوس یې اړین معاینات ترسره کړه سمه ده ښاغلیه امر صاحب څنګه چې ته فکر کوې هغسې کوم کار نه کوم به امر وکړه دا سړی خوشې که هسې ندیم ځان په جنجال کې وغورځاوه امر صاحب ثابت مړ کېږي د هغه ژوند د په لاس کې دی دروغ وایي ما وژني ته غلی شه هسې هم د لارې پای ته رسېدلی زما صبر ما ازمایه کفه وګوره همدا چې ثابت وژغورل شي بیا چې هر څه غواړې کولی شي مهمه نه ده بخښنه غواړم امر صاحب لیونی دی ولا لیونی دی دی غواړي چې څه وکړي خیري امر صاحب دا ځل په رښتیا حق لري ثابت ورور د مرګ په حالت کې دی ثابت چیرته دی لاندې بیړنۍ برخه کې هله راځه موږ د هغوی څنګ ته یوسه هله سمه ده مخکې شه د ځینو له لارې به لاړ شو هله درکوه اوس خو ته تباه شوه کیفه پولیسو هر څه ولیدل له دې ځایه نشي وتلی یوه خبره د هیره کړې ده ډاکټره هغوی ستا لپاره دلته راغلي دي غواړې چې ژوندی پاتې شي ها ژوند دې خوښېږي هو هیله کوم وسله دې لرې که ښه نو زر ثابت ښه که څه چې دې ورکړي د هغه د ښه کېدو درمل هم له تا سره شته ډیجیټل یې مې ورکړي خو زما ګناه نه ده دا د پیکاس نظر دا خبرې پرېږده د ثابت ژغورلو کومه لاره شته شته کله چې هغه ته مې تکسین ورکړو هغه نور درمل به خونسا کي او په هوش به راشي مې که ته هغه ونه شې ژغورلی که هغه ونه ژغورې همدلته دې وژنم دې ډاکټره په خبره پوه شوې ژمنه کوم چې ژغورم یې بسنه کوې چې ما ونه وژنې مخکې شه هیڅ کومه چالاکي ونه کې غږ دې ونه باسي ډاکټره مرسته وکړئ ما وژغورئ دا سړی قاتل دی وسله لري ما خوشې مې کوي راځي له وتښتېده هغه باید پیدا کړم یوازې ازرول پوهېږي چې ثابت ته څه ورکړل شوي موږ د همدې لپاره ثابت رور دلته راوسته ثابت چیرته دی اجل برخه کې وه راځئ دې خواته دی هلکه موږ ته مو ولې خبر رانه که اوف باور وکړه چې ډېر وارخطا و امر صاحب کم عقله
مریض مو په هوښ راغی. د درملو نوم څه و؟ هو مهرباني وکړه. تیزاک می. مننه. نه هو میتاکسین باید بیړه وکم. وزغمه ثابته لږ پاتې وزغمه. هغه دلته یو ناروغ و، هغه څه شو؟ هغه ستاسو خپلوان و؟ هو چیرته دی ووایه. نه پوهېږم، حالت خراب شو، ډاکټر له دې ځایه ویوړ. چیرته ویوړ؟ نه پوهېږم. دلته څه شوي؟ یو کس به مونږ برید وکړه. 10 کلن سړی و، ږیره او برېت یې لرل که نه؟ هو حاضرول څه شو؟ هغه ورسره و هلکه؟ ښاغلی د باندې لاړ. هغه سړی د اجل برخې خواته لاړ. ممدوحه زه حضرول پسې ورځم ته عاقف ونیسه. سمه ده امر صاحب. ته پراکه ته خیري سره اوسه. ملګرو تاسې د وتلو او ننوتلو ټولې لارې وڅارئ. سمه ده. زما د کوټې ټول سندونه له منځه ویسه. سمه ده ښاغلی. ثابته حالت څنګه دی؟ هیڅ ښه نه دی. ډاکټر هم تشخیص ونه شو کړی. باید ورته میتاکسین ورکو. څه باید ورکو؟ حضرول هم دا نوم راته وویل. میتاکسین باید ورکو. میتاکسین چیرته پیدا کولی شو ووایه. داسې کار نشي کېدلی ښاغلیه. داسې درمل نشو ورکولی. دلته شته او که نه دا راته ووایه. حضرول ماته هم داسې وویل. نه پوهېږم د درملو په منځ کې درمل چیرته دي؟ درمل هلته دي. میتاکسین ښاغلیه تاسې څه کوئ؟ ښاغلیه داسې د ناروغ ژوند ګواښ سره مخ کوئ. ناروغ هسې مرګ ته نږدې دی، مړ کېږي. ښه نو د کوم ګواښ یادونه کوې؟ ها د کوم ګواښ؟ دا میتاکسین چیرته دي؟ ښاغلیه داسې کار نشئ کولی. په هوښ راشئ. میتاکسین زه په هوښ یم آغلې، زه په هوښ یم. همدومره بس دی که نه ووایه؟ بس دی؟ نه هله ښاغلیه څه کوئ؟ هله دا واخله زر کوه. زه یې نشم کولی ښاغلیه. باید دا پیچکاري ورته وکړې آغلې، باید ویې کړې. زه دا مسؤلیت نشم اخیستلی. له تاسې نه شکایت کوم. زه ساتونکي راغواړم. زه دا څنګه ورته وکړم؟ ساتونکو مرسته وکړئ. چیرته یې وکړم؟ خدایه ته ما سره مرسته وکړه. خدایه مرسته وکړه. هیله کوم مرسته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. عاقفه ودرېږه او نفس یې کړي. بالې ښاغلی پیسه ګوره، هیله کوم له ما سره مرسته وکړئ. پولیس راپسې دي، هغوی ما نیسي. مرسته وکړئ. اوس چیرته یې؟ په موټر کې یم، د دویم پله لاره کې یم. پولیسان ولې تا پسې شوي؟ نه پوهېږم ښاغلیه، په هېڅ هم نه پوهېږم. باید له ما سره مرسته وکړئ. او سرمت کوجي د هغه کار څنګه شو؟ ما حل نه شو کړی. عاقف روغتون ته راغلی و. بیا هم عاقف یو ځل بیا زموږ کار خراب که ها؟ ښاغلیه دا څه وکړم؟ پولیس راپسې دي. همداسې دوام ورکړه. ته د کاوجک سیمې ته راتلی شي که نه؟ او درتللی شم. هلته خپل کسان درلېږم، له هغه ځایه دې اخلي. د پولیسانو په اړه اندېښنه مه کوه، هغوی به یې چاره وکړي. څه شوي ښاغلیه؟ ستاسو مشر تر اوسه نه دی مړ شوی یا نه؟ حضرول هغه کار نه دی خلاص کړی؟ حضرول اوس په خپله ستونزه کې دی. وګوره د ملګرتوب او همکارۍ کیسه کې نه کېږم، هم دلته دې په مرمۍ ولم. په ښکارېده له لاسه لرې کړه. ملګریه ته نه پوهېږې چې څه کوې. درته وایم دا کار مه کوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. وژغورل شو. ثابته ویښ شه. ثابته ښه. ثابته وروره. ثابته وروره. زما غږ اورې؟ ثابته زما غږ اورې؟ ثابته وروره. ثابته وروره زما غږ اورې؟ د خدای لپاره خبرې وکړه، هیله کوم. ثابته ګوره زما غږ اورې، هیله کوم یو څه خو ووایه که نه. ثابته یو څه خو ووایه. زه ښه یم. ډېر شکر. وژغورل شو. زنده باد. ځه لرې شه. ته څه کوې؟ و به ګورو چې دا ځل ته څنګه ځان ژغورې ملګریه. ته چې زما لاس ولچک کوې زه هېڅ ستونزه نه لرم. که ستا له لاسه زهرم وي نو څکم یې. دا ولچک کول خو هېڅ هم نه دي. مخکې له دې چې پولیس راشي ما له دې ځای مهرباني وکړئ موټر ته پورته شئ. پولیس یم، ونه ښورېږئ. شاته شه. وسلې مو راوباسئ. په ځمکه یې کېږده. ما ته یې راوغورځوئ. وسله دې ښکته کړه. څه وشول ځوانه؟ ولې داسې وډار شوې؟ تاسې به بیا وګورئ، دا کار دلته نه خلاصېږي. یوازې ښاغلی دې راشي، تاسې هم دلته په تمه شوئ. هر کله چې وخت پیدا کړه دا کیف کار دې ختم کړي. زندان کې به در سره دوه نور ملګري هم وي. ډېر لوی او له وینو ډک پلانونه لرو. د هغه په اړه اندېښنه مه کوه، د ځان په اړه اندېښنه وکړه کیفه. نشي کېدی، اوس به موږ تباه شو.